What is sexism? Sexiest meaning in Pashto. Who is sexist? دا غ لفظونه دي چې دا وخت په ګوګل کې د پښتو حوالې سره ډېر زیات سرچ کیږي، نو ما غوښته چې لږ شانې وضاحت د دې دواړو ټرمز وکړمه. سیکسیزم هغه جذبه، هغه فکر، هغه سوچ کم چې دا ګڼي، په کم کې چې بنده دا ګڼي یا سړی دا ګڼي چې ګنې ښځې د یو کار دپاره فټ نه دي، ښځې کمتره دي، یا د ښځې سره تفریق، نفرت، تعصب صرف او صرف په دې بنیاد کیږي چې ګنې هغه یوه ښځه ده. یعنی ښځو اړخ ته نفرت، هغه هم د سیکس په بنیاد یا د جنډر په بنیاد، یعنی د هغې متعلق نیګیټیو کمنټس پاس کول، دا چې که د ښځو پوزې نه وی غول به خواړه، یا داسې نور بلا ډېر قسمه تصورات، متلونه، شعرونه، حتی چې چا مرد ته پیغور ورکول ته چې ته جنیټاره یې، ته د جنکو په شانې، خوی د جنکو دی، خوی دې د ښځو دی، د ښځو نه ګیر چاپېره چورلې، ښځو سره ناست پاسې. نو دا ټول عمل چې کوم دی، دا ټول فکر چې کوم دی، دا ټول رویه چې کوم ده، نو دې ته وایي سیکسیزم. یعنی د جنس په بنیاد تفریق کول، ځان بره ګڼل، دا بالخصوص سړي کوي ښځو اړخ ته یو نفرت انګیز غوندې رویه. دا زیاتره دا لفظ په منفي انداز کې استعمالیږي، یعنی ښځو طرف ته فکر، رویه، سوچ، خو په منفي انداز کې. بیا متلونه او بیا لطیفې او بیا شعرونه او بیا چاته پیغورونه په دې بنیاد ورکول چې یو څوک د ښځې په شان دی، یو څوک ښځه ده، یو کار ته مناسب نه ده، یو کار ته فټ نه ده، یو جاب د هغې د نیچر سره سم نه دی، یو جاب هغه کولی نه شي. نو دا داسې قسم ټولو فکرونو ته سیکسیزم وایي. او پښتو کې د دې مطلب مناسب ټکی چې د دې دپاره په تاسو په ګوګل کې سرچ کوئ، نو دوی وایي چې جنس پرست، خو زما خپل دا خیال دی چې جنس پال دې ته زیات مناسب ټکی دی. او سیکسیسټ هم دغه کسي، سیکسیزم دغه عمل ته وایي. او مطلب پښتو کې زه اوس نه پوهېږم، کیدای شي تاسو ته کوم موزون لفظ معلوم وي، خو زما په خیال جنس پال هغه کس چې هغه د جنس په بنیاد باندې تفریق کوي، تمیز کوي، هغې ته موږ جنس پال ویلی شو، یا انګریزۍ کې چې څنګه دی سیکسیسټ. دا یو څو ټکي وو، او دغسې ډېر ټکي زه په ګوګل ټرینډز کې ګورم چې خلک د پښتو حوالې سره څه سرچ کوي. نو وخت په وخت مې دا کوشش وي چې د هغې لږ ډېر وضاحت وکړمه او ملګرو سره شریک کړمه. یو خو به د پښتو حوالې سره مواد هم لږ کنټینټس چې کوم دي هغه به هم اضافه کیږي، او دا پکار دي چې په پښتو کې په داسې قسم موضوعاتو چې هغه د سوشیالوجي یا سایکالوجي سره یا ټولنیز موضوعاتو سره تړلې خبرې دي، پکار ده چې هغې لږ لږ مختصر تعریفي کنټینټس وي، که ډېر زیات لکه هغه تعارفي کنټینټس وي، که ډېر زیات لکه یو ډېر ښه انفارمیټ بنیادي هغه چې یو سر یو څو ټکي مونږ ته معلوم وي چې دا رویه، دا فکر، دا سوچ، دا عمل د دې دا مطلب دی. او بیا وروسته حل طرف ته په دې باندې تفصیلي خبرې، خو ځان له د ماهرینو کار دی، د سماجیاتو، د عمرانیاتو، د سیاسیاتو. موږ غوندې خلک صرف تعریف کولی شو. پکار ده چې د پښتو حوالې سره کنټینټس چې دي هغه ریچ کړو، د خپل وسه پورې کوشش وکړو د وخت راکولو. ډېره زیاته مننه.